کړي باغیم خبره کوو دا سړی د الله تعالی په ولینو کې حساب الله نبی لا معقل ابن يسار فرمای جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله اني اصبت امه ذات حسب ومنصب ومال لكن لا تلد يخذ سره نکاح کوم او خدا مالدارم دا د قرانای والم دا د حسب نسب بل ټول صفاتونه پکې یو نقصان پکې نقصان دا لیکن لا تلد بچی نه کی فنها هو دا الله نبی دې سره واده مکه کتابونه دي کې د کومې خدي چې بچی نه کیږي په کور کې ناشته داغه نه په کور کې بوجي خدا خدا خانه ده بوجي کې خدا مشک خدا مشک په مشک هو ته واځي کنه دا خدا چول قابل نه ده دا الله نبی لا بیر هغه دا الله نبی ازدی وی زنانه سره واده کوم ذات حسب و منصب و مال لكن لا تلدو خخذا خيستم دا قرانه خدا خو بچین راوي دا الله نبی المیکا دریم دل بیا راوي دا الله نبی صحابه به ته پوښتنه چانه کو د نبی نه هپکی باندې زموږ د علاقه کې سړی مړو اصله چې دا بلی کې بل سړی دی هغه درکې امام کا کې سوداګر دی هغه لراله ما پلان مل دی څوک ما ویل غواله لکه تاسو په قهر راختي وای ښا په قهر راختي وای سوداګر نظر ته بول کوم پلان نه مل دی څوک کم پتا کې دوم عقل نشته هغه د ګورو فيه دی د خرو فيه دی د بزو فيه دی هغه په شرعي مسله باندې پويږي اول ما می خاله لکه دا زمونږ ژوند دی دا الله نبی دا وای تزوج الودود الولود اے ملګریا هغه چا سره نکاح وکړي دوه صفته پکې الودود الولود چې داخله د خاوند سره مینه کوي الولود چې بچی ډیر راوي فإني مكاثركم یا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة الله نبی وای فورز د قیامت چې زما امتیان ډیری زما فخر کوم چې زما امت ډیر دی وګوره امت چې د امت په شان دی ښا ځینې امت عذاب یا عذاب چې د سی امتی چې د پیغمبر سنت خو ژوندۍ کوي کنه پیغمبر باندې چې درود هوای کنه د پیغمبر بیزتی کې د ځان مخ ته وړاندې کوي چې ته کوم د قرباني ورکوم خو د نکاح لپاره څه اصول شته یو خو زمونږ استاد نکاحونه دي بې ډنګه کار دی وخت د نکاح لپاره کتابونه 15 اصول لیکي فائدې په ګډې دي د نکاح اول وجه بنیادی مقصد دا دی سکون قلبي چې زړه دې برابر شي زړه دې مطمئن شي واده څه لپاره کې زړه په شاسو فن کې دی زړه مې برابر شي قرآن کې الله فرمایي ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها الله وی آدم ستاسو ګټي په خدای ما انسان پیدا کړ چې تاسو رې مینه انسان پیدا دی چې تاسو رې مینه کړ کله دیوال نه پیدا وي غزا به د ګټي خان کلا کوي کله لرګي نه پیدا وي کله اور نه پیدا وي به سیزل کوله سم د اور بسره به ها نو الله انسان استانه پیدا کړی دا خاطر استاد دا یو دا نو تاسو سره مینم ډیر دا تاسو پر واجب وی کده ورنه پیدا وي به به څه کوله تا به یو څه ویلې هغه بل څه ویلې ومن آیات ان خلق لكم ازواجا لتسكنوا الیها الله وی سایه ملګری می پیدا کړی دی چې ته آرام مکه آرام دا تستلې تستوما نه ها هغه تعالی تبت تسلی درکې او ته یو یو غبل وی بیا خو دې ژوند ډیر ګران په قهر به اخته زه کتابونه لیکي د سړی نیکبخت سړی څلور کارونه کوي
الامرأة الصالحة دیندارا خزا، الجار الصالح نیک گاونډي ښه ګاونډي، البیت الواسع کلاو کوب جسام پکې ساتېږي د میلمم دی او اجرم دی او باتروم پکې نشته ها پښتون ما باتروم نه نشته او اجرم نه نشته کټ نه نشته بالغ نه نشته پښتون داسې پښتانه خو د خدای پاک ډېر لري د حساب سره د شرم ګوډي چې اجرې نه دا پښتون دی کور کلاو خزه دیندارا گاونډي الصالح نیک گاونډي ادابت صالحو خس ورلی نن زمانه کې ویګنار تاسو له خدای نه درکې ښه اسی پیسې راوړې جمع کوي ویزل سیچار دا خجاړې ده کنه خلکو له الله ورکې تاسو لانجې کوي ځاخې کوي ښه سیچار کې چکینی تیار جنت کې خدا الله نه غواړي درد دې یو کو تاسو پیسې دي او ته ته خان دې شپې راغلی او ګوري دا واخلې نه دا ځنه هم دا الله نبی وای ښه او د بدبخت سړي څلور کارونه خراب څلورونه خراب دي الامرأة سوء خذ بد اخلاقا خبره دي نشي کولای په خپل کې سبقونه ورګي الجار سوء گاونډي بد اخلاقا هر وخت په خپل کې شری د په خپل کې مشار دي د خځې په خپل کې مشار دي د بچي په خپل کې مشار دي البت زویقا کور دي تنگ دي باتروم بګی نشتا د میلمه دي نشتا د وړي نشتا د جمی نشتا ګرځه شرمې ګر ادابت سوء سوالي بیگارا خذا بیگارا ادابت سوء الامرأة سوء البيت سوء الجار سوء ټول سوء سوء تباہ برباد دنیا خو دې غر کا د آخرت پته نه لګي نو اول مقصد د نکاح دا دی چې نکاح دې لپاره وکړه ستړی ستومانه بدحاله بیبي تسلي درکړي یو دویم مقصد د نکاح پاک دامنی چې عزت دې د ژوند دې د عزت او بنا خزه دې نه وا ګرځه کله یو کس پاکه وکړه په ځکه چې ډاپ سپی به ګرځه په ما ته مګړې مخلوق ګرځي تم پکې حساب الله نبی فرمایي مسکین رجل لا امرأة له هغه سړی غریب دی د الله نبی وایي چې د ښځه نشته مسکینة امرأة لا زوج لها هغه ښځه غریبه ده ورځ د قیامته پورې ټول عمر به غریبه کېږي خاوند نشته دا غریبه ده او غریبه به وي پلوسو څنګه دي راوړي شرمېږي به زمونږ او ستاسو نه په مخ د ځمکه لوی ظالمان نشته او د تپوس والا نشته دی چې تپوس والا وی که نه او حکومت زما وی انشاءالله ما به ډېر خلک تم کړي فقط د 15 کاله جنۍ باندې غني راوړلې او بیا وایي ښه شان سړی ولا ګورم ښه شان سړی به دې ګلی دی هغې کې مقل نشته دی زما خو دې راشي ذهن ولا ګولا وکړم دا مور نه پکارېږي نه دا پلار پکارېږي نه دا ورور پکارېږي اخرت دې تباه دی اخرت دا واده دې چې ونه کو په اخرت دې خبره کوم اخرت هم دې تباه دی نو یو پاک دامني ژوند به دې د عزتي چې واده دې وکړو قرآن کې الله فرمایي هن لباس لكم وانتم لباس هن الله وایي سړی د ښځې دپاره کمیس دی سړی د ښځې دپاره پرتوګ دی ښځه د سړي دپاره کمیس دی ښځه د سړي دپاره پرتوګ دی کوم سړی چې ښځه نه ده کړې نه کمیس ته نه پرتوګ شته کومې ښځې چې خاوند نه کړی بربنډه ګرځي نه کمیس ته نه پرتوګ شته دا زه نه یم دا رب لا یزال بربنډ ګرځه نه ځناور هم ګرځي تم ځناور یې ګرځه خو معاشره خرابه ده معاشره ځکه خرابه ده خو 2.5 لکه توله ده هغه به توله د کم دی نه کوي دوه وجې شولې د نکاح دویمه وجه دا ده چې ستا ژوند د عزت شي پاک دامني بې عیبه زندګي دي شي دریم مقصد د نکاح د امت مسلمه بقا مسلمانان به اله ډېري اله به باقي چې ته واده کوې چې ته واده نه کوې ورو به خلک کمیږي څه به ختم د طبراني حدیث دی حدیث کتاب دی طبراني الله نبی وایي تاسو ودونه کوئ او د بچو د راوړلو کوشش کوئ چې بچي الله درکړي ولې که د چا چې بچي نه هغه
بینو به نشانه چې مړ شو بس ختم شو د چا چې بچي که دا د بچي ښه نه وي وروسته به روان یې الله به پکې نه خلک پیدا شي تاسو ګورئ که نه ګورئ تاسو به لیکلي کې چې د عالمو ټول به هم د چمبې څخه کار وکړه و در پکې مولان او قاریان پیدا شوي که نه د پټان پسې باندې انګار دا تللی و در پکې الله عالمان پیدا کړي دا د چا کوشش دی نو اولاد غواړي د چا چې اولاد نه کتابونه نه کړي دا بېنومه دی بېنشانه دی چې مړ شو بس ختم لکه دیوال نه چې لوټه راوغورځي څلورمه وجه د امت مسلمه مضبوطوالی امت به وي خو کمزورې امت چې مسلمانان ډېرو او مضبوطو او په طاقت کې نو دا د امت مسلمه ما بقا دا په نکاح سره ده پنځمه وجه الله تعالی د نبي د سترګو یخوالی او د الله د نبي خوشحالي واده به ته وکړي خوشحاله به نبي شي واده تا وکړو خوشحاله څوک شو خوشحاله پیغمبر شو خو لکه صرف دا خبر هم پکار ده دا تیره شوې زمانه کې یو نبي و کتابونه لیکي او په هغه زمانه کې یو بزرګ و بزرګان فرع جامع کړي هره زمانه کې هغه بزرګ چا ذکر وکړو پیغمبر ته د پلانکې بزرګ پلانکې عالم پلانکې ولي ښه سړی دی ښه سړی دی خو یو نقصان پکې ویل سنت یې پرېښي خلکو به هغه سړی ته ویل چې هغه د الله نبي و چې دا ښه سړی دی خو سنت یې پرېښي دي هغه راغی د الله نبي ما کوم سنت پرېښي هغه واده نه وکړی ویل ما تا واده نه دی کړی د الله نبي زه د واده نه منکر نه یم ما له څوک جنۍ نه راکوي زما خو نقصان نه دی ما له څوک جنۍ نه راکوي ما ځکه نه دی کړی که ما له چا راکولی دی کوم دغه الله نبي ته نورې خبرې پرېږده بس ما لور درکړه د الله نبي صفت وکړو خو یو نقصان پکې و چې هغه واده نه وکړی امام احمد بن حنبل کتابونه لیکي بیبي وفات شوله په دویم مازدیګر باندې نکاح وکړه حضرت علي څلورم خلیفه د هغه بیبي وفات شوه فاطمه د نبي لور وه د نبي لور وه فاطمه چې کله وفات شوه هفته پسې واده وکړو شریعت خدا وایي که نه موږ تاسو وایي چې کله سړي ښځه مړه شي ته ورېږه بل واده لا مه کوه لا جلدی ده خلک وایي کلک سترګې دی او بعضې وایي تنبیه لنده ده نو دا د ښځو د دروغ کتاب دی د دجال کتاب دی د دجل د ښځو د دجل نه قرآن کې الله تعالی فرمایي ان کیدهن عظیم د ښځو چل د ښځو مکر د ښځو فریب ان کید شیطان کان ضعیفا شیطان له چل نه ورځي شیطان دوکه کمزوري ده د شیطان فریب کمزوري دی د ښځې مکر د شیطان د پاسه نو څه چل پکې چې کله وکړه ولې تنبیه له لمده ده یا دې تنبه لمده یا دې وچوي یا دې څنګه تنبیه څه ستا څه کار دی فاطمې په شان ښځه لاړه حضرت علي په هفته کې دننه بل واده وکړ پیغمبر اسلام زمانه کې یو سړی و د هغه نوم ربیعه و د الله د نبي به ډېرو ماشومانو خدمت کوو د الله د نبي خدمت انس کړی دی انس بن مالک فرمایي زه د الله نبي ولېږم ما لوبې کولې د الله نبي یو کار پسې ولېږلم هغه ما ته کېناست ما ورله کار وکړو چې ناوخته کور ته رالم ما ته مور ویل انس ډېر وخت دې نه که چېرته تللی وي ویل ما چې د الله نبي په کار پسې لېږلی ویل ودې که ویل ویل څه کار دی ویل تا ته یې ویل د پیغمبر خبره وه ځان له او د هغه کار و هغه مې وکړو نو تا ته یې ویم ماشوم دې ته وایي ما ته به خفه کېږو نه چې ښځې ته دې خبره وکړه که نه نو انشاءالله هر چا ته وایي د منګي په ځای باندې خورې تا ته ویم بل چا ته یې مه وایي نو هغه بس میډیا ته ورسېدله ټوله دنیا به خبره شي که خبرېدله د دې په وس کې ورغونډه دنیا به دې خبره شي یو دومره وړوکی ماشوم ویل زما مورې خبره د نبي وه تا ته یې نه کوم مور ویل بچیه دغسې دې الله ژوندی لره زما ستا په خوله کې خبره ټینګېږي ربیعه اسلمي د الله د نبي خدمت کوو ماشوم انس بن مالک د الله د نبي خدمت کړی د الله نبي ته دعا وکړه خدای برکت یې واچوي په مال په جان کې
نو ځکه انس بن مالک وایي الله نبی دعا قبول شوله زمونږ کبه دومره سرو چې ما په تبرګي بیلول او ځامن اندسینونه مې یو سل شلو ته ورسېدلې عمر مې ډېر او عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس ته د الله د نبی په تهجد کې به دعا کوله خدای پاکه د دې په علم کې برکات واچي په ژوند کې برکات واچي بای سړی وای کنه زه خلکو دا یو دوا کول دی یو دوا کول دی یو سړی وای دوا راته وکړه نه اسمان به تا وکړه تا خو ما راټک چولې دوا تا وکړه دې معصومانو د الله د نبی خدمت کړو نو په دې خدمت کوونکو کې یو ربيعه د اسلام قبيله الله نبی ته ربيعه الا تزوج واده نه کتابونه
لرم ماما ټولګی لرم څه به ته ما ته خو د چرګې دا نن چرته مې وخت نه کېږي یاره مهر پچاندا ګړه پچاندا وربشي پچاندا لپاره یو داستر کې ماتو دا خدای دې څنګه مسلمان دي واجب ولا وکړو خدای الله دې دې کول نه کیږي یو څه باندې پیږي دا یو بشرا ولې او ګړه د چار اوسه ګړه له صحابه دا الله نبی بداوي نو برکت د نکاح مقاصد پیږي قرآن کې ذکر الله فرمایي فرق هو من النساء مثنى وثلاث ورباع نکاح قرآن کې دوه شروع شوی دی الله وایي دوه کې دیو کې دا و الا کاخري درجه کې غیرت دی به وي وته اخري درجه الله ضرور دی نه نه کړی دوا درې څلور و الا کبي دې پر باندې یقین دې کړوري ابراهيم بن ادهم وایي کسمان ته تنبیشي کسمان نه باران نه کیږي زمکه ته تنبیشي او دا ټول مخلوق زما بچی شي او باران نه کیږي الله به هم دې تاکید اسمان نه باران نه کیږي زمکه ته تنبیشي دوستني او دا ټول مخلوق زما اولاد شي به هم الله موږ لري نو برکت نور به سجمو کې کو چې دا چا زحمت دي چالو نه دي په ځان باندې ګوتی ووي او کتابونه کې خیر به دا وایو چې چا دوی دی یو لا په دا باندې ګور ملانه کوي وادي لره کړي کومري دي لعنت دیوريږي کپا څنګه تسبیح کې لعنت دیوريږي کوجیبین باندې کې لعنت دیوريږي کمه رسید روان کې لعنت دیوريږي کې بستر په ځای او څنګه دې به لعنت دیوريږي انا ته لعنت ولا رب لعنت په هر حال کې دې په باندې لعنت دیوريږي وایي قرضدار دې چا قرضدار دې دا دوی قرضدار د چا قرضدار دې د نور پیغه دا ادا په نمبر دې راځي ورګه چې قار دې تیار دې چې دې سره اوس پوډي نه لګا دا غاړې تر نه کړي نو برای کرم ځان باندې رحم وکړي ځان کوي ځان څنګه چې اولاد باندې راځي ټول څه کې دا وکړي